ولسمشر غني ته د بهرانیانو د مبارکي ورکولو په لړ کې دوست هیواد هندوستان هم مبارکي ورکړې ده. د هند حکومت افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشري ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غني پر بیا مبارکي وایي. په خبرپاڼه کې همدا راز ویل شوي چې هند د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکاري ته پر خپلې ژمنتیا ولاړ دی. تېره ورځ اروپایي اتحادیې هم ولسمشر محمد اشرف غني ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې وه. یا د اتحادیې ویلي وو چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غني د تعهد هرکلی کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو تېره ورځ ماښام ولسمشر محمد اشرف غني ته د ټاکنو د بریا باورلیک وسپاره. د یادولو وړ ده چې له نږدې 5 میاشتو لانجې او بحث وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روانې اونۍ د 3 شنبې په ورځ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې. په دې پایلو کې ولسمشر محمد اشرف غني د لومړي مقام په ګټلو افغانستان ولسمشر وټاکل شو، خو ورسره هم مهاله ټاکنیزو ټیمونو نیوکې پیل کړې او ځینو یې ویلي چې دا پایله ورته د منلو وړ نه ده. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله ګواښ کړی چې دا پایلې ورته د منلو وړ نه دي او ژر به ټول شموله حکومت اعلان کړي. په ورته مهال ولسمشري ټاکنو د بل نومان ګلبدین حکمتیار هم ویلي چې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.